بخاری شریف کے حدیث تے حضرت ابراہیم علیہ السلام سره د خپل بیبی د حضرت سارے پلار روانو دے د تر لور ده او ډېره زیاته قرباني دې ورکړه څنګه ابراهیم علیه السلام د الله دپاره وطن او مور او پلار پرېښودل دارنګې بیبي سارې هم د الله د رضا دپاره وطن او مور او پلار هر څه پرېښودل او یو ورسره رواره دی حضرت لوط علیه السلام پلار ځي یو بادشاه دی ظالم هغې بادشاه خپل کارندګان په لارو کې ودرولی او دی ورته اډر کړی چې کومه ښځه م په دې لاره ځي نو دا به راولی ماله او که دې ښځې سره خاوند دي نو خاوند به وله وجنی او که رور ورسره یي نو رور به وله نه وجنی ځکه خاوند د ښځه خاوند نه چې واخلي خو هغه به ځان وجني او ځکه رور یې وي نو رور به ګزاره کړي چې زه خو چاته په نکاح کوم بادشاه په نکاح شوه که نه بې واده جنۍ ده ابراهیم علیه السلام چې سره ده بیبي سارې رالل دی خبر شو په ناپوهۍ غلطي خو دا خو ملار داسې اختیار کړه دا به اوس څه کېږي دې بیبي ته وایي وایي په مخ د ځمکه نن ستا او زما نه بل مسلمان نشته زه مسلمان یم او ته مسلمان او مسلمان سړی او ښځه دا رور او خور یې دې ته بیا دا غرار راځي دوی خفه کېږي داسې نو بس خیر خدای خوشحال نو ما ورته رور او خور یو ګوره مخکې نه یې ورته توطیې تمهید کېښوده نو که تا نه دا بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان نو ته ورته وایه چې دا مې رور دی او که ما نه تپوس وکړي زه به یم چې دا مې خور ده چې یو بل دروغجن نه کړو ښه مطلب دا چې زه به د مرګه بچ شم او الله به مو باقي امداد کوي تپوس یې وایه چې دا ښځه دې څه ده وی دا مې خور ده هغې نه یې تپوس وکړه سړی دې څه دی رور دی خو د مرګه بچ شو چې بادشاه لی بوتله ظالم بادشاه هغه ته د ګناه مطالبه کړې ده دی الله ته لاسونه نیولي دي ای خدای پاک ما خو ستا د رضا دپاره وطن پرېښود او الله دا خو یوازې زما په جامه نه ده هغه بوډا سپینګیري په جامه هم خدای لوی ده ستا پیغمبر دی څونه قربانۍ الله کړې واقعي ابراهیم علیه السلام اور کې وغورځولی شي غټه قربانۍ ده چې خدای ته یې لاس پورته کړل بادشاه دا پشله شوه په ځمکه پرېوته هېڅ دې ونه شو وی ای جنۍ دا تا سوال وکړه دعا دې وکړه بس ما ماف کړه بیا به نه کوم وی ماف مې کړې چې ماف مې کړې دا ښایسته جنۍ وه او پاکه بیبي وه بیا غلطه اراده وکړه دی بیا زر الله ته آه وکړه د مظلوم آه د خدای په دربار کې ډېر زر رسېږي بیا خدای راونیو جټکې واله په ځمکه پړ مخې پرېوت وی جنې وی دا ستا خیر یې راته وکړی وی بس ماف مې کړه ما توبه بیا به نه کوم وی ماف مې کړه او بخاري شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې هغې هم ماف کاو وی چې اوس بیا کارندګان وایي چې سړی باچا راله مړ کړ بل وی غم وړی ده معاف یې کړه چې معاف یې کړه درې باره بیا راته وکړه دا ګناه خطرناک شی دی شیطان خو سړي سره چې بیا راته وکړه دغه بیا دا خپې شله شو په ځمکه سر د لاندې پرېوت وی بس زما توبه ده بیا ماف مې کړه ماف یې کړه وی ته څوک یې وی دا زه یو سړی دی چې بار د هغه تاسو ته خو مونږ بانه وکړه د هغه بیبي یم ابراهیم یې نوم دی او د خدای پیغمبر او ټوله قصه یې وتاول ناخره پورې بادشاه دومره مطمئن شو چې هغه څوک خپله وینځه یادوي او څوک وایي چې نه خپله لور هاجره ولا په تحفه کې ورکړه ابراهیم علیه السلام بیبي ساره چې څنګه راله اوس الله مفسرین لیکي چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته دا منظر ښکاره کړی دی پیغمبرانو ته خو کشف کېږي هغه څیز چې په دې سترګو نه ښکاري هغې ته الله ښکاره کوي هغه دا ټول منظر لیده بیبي ساره راله ابراهیم علیه السلام ته وایي چې سړیه مبارک دی شه خدای پاک دا هغه کافر ظالم هغه سازش په خاورو بدل که وی بالکل ما ته پته ده یو حرکت ما ته الله ستاسو ښولی
لیکن اللہ دا حکمت ہو کہ بیسارا ورطا وی ممکن دا چی دا ابراہیم علیہ السلام پر لگی بشکی کہ دا جوڑ ماتا دروغ وی اسینا چی نور بیسے نہیں کڑی خلاص کو بے وروڑی کن نو چی اللہ و تا دا منظر خوچ را دا پر لکی اس مشک و شبہ پید پاتی نشی او گورا دا دیر اخدمنی حاجر امال حاجر دا خدمت تا پارا راکی حضور پاک فرمائی پی تلکا امکم یا بنی ماج سما پی دا حاجر استاس مور دا صحابو تا وی ہم دا بی بی حاجری پولاد کیو یعنی صحابہ کرام قریش نو چیزان بی بی سارے